اوس لله الحمد په افغانستان کې اسلامي نظام دی، امارت قایم دی، یو مرکزی مستحکم قوي حکومت موجود دی. د دې حکومت د تقویې لپاره باید موږ ټول لستونې سره بیډ وهو او یو بل ته لاس ورکو او دا نظام تقویه کو په پښو ودرو. په دې کې د رسنیو رول زما په نظر باندې ډیر مهم دی او هغه دا دی چې تاسو وګورئ نن په افغانستان کې ډیر مثبت کارونه روان دي. که هغه په اقتصادي اړخ کې وګورئ، هره ورځ یوه پروژه و، یو بند و، یو د برق پروژه و، داسې نور مسایل افتتاح کېږي او جوړېږي، کار پرې روان دی. هم په داسې حالت کې چې زمونږ اقتصاد، زمونږ پانګونه او نور مسایل تقریبا له نیز سره مساوي دي. او په بل اړخ کې په ټول ملک کې امنیت دی الحمدلله. د ملک د یوه کونجه تر بله کونجه پورې هیڅ مشکل نشته. هر څوک په ډاډ او اطمینان سره په دې ملک کې ګرځېدی را ګرځېدی سي او تر خپله حده پورې په نورو مسایلو کې هم لله الحمد اسلامی امارت ډیر پیشرفتونه کړي دي. رسانه های کشور عزیز خود افغانستان ایرا خواهش ما به ایست که شما کوشش بکنید تا نقاط مثبت از این کشور برای مردم جهان انعکاس بدید و نگذارید که میدیا و اخبار و پروپاگانده دشمن علیه ما به اندازه برسه که مردم درباره افغانستان و درباره کشور ما فکرهای دیگر در نظر خود بگیرن. او دا ستاسو وظیفه ده. نو دا په میډیا باندې لازم دی چې خپل دغه فرض ادا کړي وز د افغانستان په آبادۍ کې. یو مجاهد چې د سړک په سر ولاړ ده، په سرحد کې ولاړ ده، له سرحداتو دفاع کوي، په ښار کې له امنیت دفاع کوي، د شپې پیره کوي چې موږ په کورو کې آرامه څملو. نو د میډیا هم دغه وظیفه ده چې خپل شپه ورځ سره یو کړي او د دې ملک د ترقي په خاطر باندې د دښمن د سایس، د دښمن منفي تبلیغاتو ته لغو سره دوی مبارزه وکړي او ورسره ودرېږي او مثبت نقاط د دې ملک او د دې نظام خلکو ته وړاندې کړي. زما خواهش د حکومت او د امارت له منصوبینو نه دا هم دی چې رسنیو ته اجازه ورکړي چې دوی مخالفو رسنیو سره مبارزه وکړي. او که تاسو اجازه ورنه کړئ، قیودات په باندې ډیری، همیشه ورته مشکلات وي، یا بعضې وختونه دوی څوک میلمانه راولي، هغوی یوه خبر کړي، هغو سره بیا قانوني برخورد کېږي، نو خو دوی مورال ختمیږي، دا خلک بیا جرأت نه پیدا کوي، بیا په هېڅ وخت کې جرأت نشي کولی. بیا خو دوی فکر کوي چې والا په هر ځای کې ما قدم کېښود بیا به مشکل راته جوړي. جرأت هغه وخت سړی کولی شي د دښمن په مقابل کې چې مکمل ورته صلاحیت ورکول شي دا خپل کار وکړي. اعتماد پرې وکړئ، دا زمونږ میډیا ده، دغه تلویزیونونه چې اوس زمونږ مخې ته ولاړ دا د دې ملک بچیان دي، دا د دې ملک خلک دي. دا دومره پیسې چې دوی مصرفوي دا په همدې خاطر مصرفوي چې په دې ملک کې کار وکړي، د دې ملک میډیا په مخه بوځي. نو بنا دوی ته د وطن پرستو افغانانو په سترګه ورته ګورئ، دوی ته په هغه سترګه ګورئ لکه مجاهدینو ته چې ګورئ. دا هم زموږ مجاهدین د میډیا په بخش کې جهاد کوي. نو بنا ورسره همکار سئ. په دوی باندې ډېر انتقادونه او ډېر قیودات هېڅ ګټه نه لري بدون له دې نه چې تاوان ورسوي. نو زما خواهش دا دی له حکومت د اسلامي امارت نه هم چې زموږ میډیا تقویه کړي، شاته یې ودرېږي او په وړو وړو جزئیاتو باندې مشکل ورته جوړ نه کړي، پرېږدي آزاد پرېږدي چې خلک د دنیا له میډیا سره خپل مبارزې ته دوام ورکړي. او د هغه وخت کېدلی سي لکه مخکې چې مې ویل دا واټن د امارت او د میډیا منځ کې ختم سي